ټیک 2 اونۍ وړاندې د میلمه راډیو د امن په نوم خپرونې له لارې دغې مورکۍ ته راغلي وو. له دې مور سره مو د میلمه راډیو د همدې خپرونې له لارې مرکه وکړه. د دې هغه د ژوند ستونزې، مشکلات، ناخوالې، د جګړو له امله بې ځایه کېدل او ترڅنګ یې د جګړو له امله دغې مورکۍ او دغې کنکلي ماشومانو کورنۍ ته زیانونه اوښتل. دغه ټول مو له تاسو سره د ریپورټ په بڼه باندې شریک کړل. وروسته د دغې قصې له خپرېدو له هېواده بهر یو شمېر بډایه او شتمنو او سخي خلکو د دغې مورکۍ لپاره نغدي مرسته رالیږلې ده. که څه هم دغه خلک موږ نه پیژنو چې څوک دي او له کوم ځای نه دي، په کوم هېواد کې اوسیږي، خو دوی یادونه وکړه چې زموږ د همدغې مرستې یادونه کې وکړي، خو د موږ نوم او شهرت نور باید ذکر نشي. همدا اوس دغې مورکۍ ته رالو تر څو پورې همدغه امانت چې بډایه او شتمنو خلکو رالیږلی دغې مور ته یې په خپلو لاسونو باندې وسپارو. باید یادونه وکړو چې یو ورور له هېواده بهر د دغې مورکۍ لپاره 40,000 او 500 پاکستانۍ کلدارې مرسته کړې او یو بل ورور له انډیا څخه 3,000 افغانۍ د دغې مور لپاره رالیږلې دي. دوی کله چې هم له ما سره خبرې کولې، یوازینۍ غوښتنه یې دا وه چې یوازې له مور نه دا غوښتنه وکړي چې موږ ته یوازې دعاوې وکوي. مورکۍ دغه تاسو ته سپارو په دې هیله چې د یو څه وخت لپاره د تاسې په دغو پیسو باندې ګزاره وسي. الله رحمان کړی د پلس الله خیرات یې قبول کړي. الله پاکه دومره د الله له ورکړي چې تمام یې نه وي، دومره د خدای ورکړي د ما په اعتماد په ما یې رحم وکړو، په دوی د الله رحم وشي، دوی د الله دغسې په ښه نظر ورته وګوري. الله خو دې هر یوه سمه کړي. خدایه مړو ژوندو ته یې ثواب ور ورسوي. موږ خو په ډېر سخت حال کې وم، د ګېزو د بېګا مې له خدایه غوښته، خو نه ولو خو بس په ما باندې خدای مهربانه شو. بیا دغه د ریډیو وال ورونه په ما مهربانه شو. زه د وچې ډوډۍ په ارمان کې وم، زه د تودې ډوډۍ په ارمان کې وم، خو مګر هېڅ هغه نه کېده. مګر الله راباندې مهربان شو، بیا دغه د ریډیو وال راباندې مهربان شو. اوس شکر د ډوډۍ هم پخوم، کور کې هم ناسته یم، خورم یم، هر شی څښم یم، په ځوان باندې پوه شوم. له مور نه پوښتو چې مخکې له دې چې دغه مرستې ورسره نه وې ترسره سوې، ژوند یې څه ډول په مخ باندې تومورې؟ په مخکې مې داسې ژوند وروره په خپل ځای کې پرته وم، د غزني مربوط کې د یک ولسوالۍ کې پرته وم، د وچې ډوډۍ د اتامو په ارمان کې وم. ما سره دومره نه اوس د مست چې اتامونه مې اخیستې وای، خوړلي مې وای. اوس له دغو او له دې وړاندې 2 اونۍ له تاسو سره د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وسوه، په هغوی مو څومره ګزاره وسوه او دغه مرستې د تاسې لپاره تر کومه وخته پورې کافي دي؟ ما چې ژوند دی او زندګي دا مې ته تر ډېره وخته پورې بس ده چې تاسې راکړو زه له هغه خورم. بس شکر د ښه توده مړۍ پخه کړم، راواخلم، ښایي وخورم. تر اوسه پورې د وچو اتامو په ارمان کې وم. تر دغو زیات د هغو له نه غواړم پاکه خدای، خو الله پاک دې په تنګ ځای کې در ورسوي. په ما خو ډېر رحم وشو، په ما باندې ډېره مهرباني وسله، ما سره هم ډېره مرسته وکړه. په تاسې ته الله دغسې نه غږ وایي. ډېره مننه کوو. دغه مور د دې مور په څیر باندې په هېواد دننه ډېری زرګونه داسې کورنۍ شته چې د روانو جګړو له امله په سختو حالاتو کې ژوند تېروي. جګړو دوی ته نه یوازې مالي زیانونه اړولي دي، بلکې ځاني زیانونه یې هم ورته اړولي دي. ډېری کورنۍ یې لکه د دغې مور په څیر باندې بې سرپرسته کړي دي او اوس د ګټې وټې هېڅوک نه لري. له بډایه او شتمنو هېوادوالو، هغه چې په هېواد دننه او هېواد نه بهر دي، غږ کوو چې د داسې ډول میندو او بې سرپرسته کورنیو لاسنیوی وکړي. جمال الدین الهام، میلمه راډیو، پکتیکا.